بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 153 آیته تر 157 آیته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای هغو کسانو چې ایمان راوړئ، استعینوا مرسته وغواړئ، بالصبر والصلاة، په صبر او لمانځه، ان الله یقینا الله مع الصابرین سره له صبر کوونکو دی. ای مؤمنانو په صبر او لمانځه مرسته وغواړئ، بېشکه چې الله تعالی د صابرانو ملګری دی. د دغه آیت مقصد پر دین د ټینګېدلو او کلک پاتې کېدلو په اړه لارښوونه ده. له تېرو آیاتونو سره یې مناسبت او تړاو دا دی چې د قبلې بدلون پر خلکو ګران تمامېدونکی کار دی چې د الله له هدایته د برخمنو خلکو پرته نورو ته په دین کې د کمزورتیا سبب جوړیږي. په دې آیت کې الله پر دین د کلک پاتې کېدلو لاره ورته بیانوي. ولا تقولوا، او مه وایاست، لمن په هکله د هغه چا، یقتلو چې وژل کېږي، فی سبیل الله په لاره کې د الله، اموات چې مړه دي، بل احیاء بلکې ژوندي دي، ولکن لا تشعرون ولیکن نه پوهیږئ. هغو خلکو ته مړه مه وایاست چې د الله په لاره کې وژل سوي، بلکې هغوی ژوندي دي خو تاسو نه پوهیږئ. په دې آیت کې مقصد دا دی چې پر دین قربانۍ ته بربادي او هلاکت مه وایاست. د الله په لاره کې وژل سوي خلک سپک مه ګڼئ. دا فکر مه کوئ چې ژوند یې تباه سو. د تیر بحث له آیاتونو سره مناسبت او تړاو دا دی چې هلته د قبلې په هکله د اسلام د دشمنانو د تبلیغاتو رد وسو. اوس دلته پر اسلام د قربانۍ ورکوونکو خلکو په هکله د اسلام د دشمنانو د تبلیغاتو رد کیږي، ځکه د اسلام دشمنانو د شهیدانو په اړه ډیر زهرجن تبلیغات کول چې د دوی ژوند تباه او برباد سو. د دغو تبلیغاتو د رد او سمون لپاره دغه او دې ته ورته آیاتونه نازل شوي، او مطلب یې دا دی چې خبره داسې نه ده لکه تاسو چې فکر کړی. د الله د لارې شهیدان خپل د فکر مطابق مړه مه ګڼئ چې وایاست ژوند فقط همدا ژوند دی او بیا ځلې نه ژوندي کېږو، لکه سورة آل عمران سورة انعام 90 آیات چې د کافرانو دا فکر بیانوي، وایي وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. ژوند همدغه ژوند دی، بیا نه ژوندي کېږو. قرآن کریم ورته وایي ستاسو دا فکر سم نه دی، بلکې هغوی د الله په خوا کې ژوندي دي. په دې اړه د سورة آل عمران 150 آیت وایي یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا كالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ای مؤمنانو د هغو خلکو په شان مه کېږئ چې کافران شوي او د خپلو وروڼو او خپلوانو په اړه چې کله هغوی په مځکه کې سفر کړی یا غزا ته تللي دي، د هغوی په اړه وایي چې که دوی زموږ سره وای نه به مړه سوي وای نه به وژل سوي وای. نو یو د تبلیغاتو ځای دا و چې دا ځکه مړه سو چې زموږ په قول یې ونه کړه. بل ځای د همدې سورة آل عمران په 188 آیات کې وایي الذین قالوا لإخوانهم، هغه خلک چې د خپلو وروڼو په اړه یې ویلي، یعنې د خپلوانو قومانو په اړه یې ویلي، وقعدوا، او دوی خپله هم له جهاده کښېنستلي دي، لو اطاعونا ما قتلوا، که دوی زموږ خبره منلې وای نه وژل کېدل. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ورته ووایه چې تاسو که رښتیا وایاست نو خپل له ځانو څخه مرګ دفع کړي. که داسې له مرګه د ژغورنو لارې تاسو ته معلومې دي نو له ځانو څخه مرګ دفع کړي، سره له دې چې تاسو خپله مړه کېږئ.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ګمان مه کوه پر هغه خلکو چې د الله په لاره کې وژل شوي دي چې هغوی مړه دي، بلکې هغوی ژوندي دي، د خپل رب په خوا کې رزق ورکول کېږي. دغه اخره جمله دا هم ښیي چې دلته له ژوند څخه د آخرت ژوند مراد دی. نو د شهیدانو دغه ژوند له دې نړۍ سره تړاو نه لري. په دې نړۍ کې په عمومي ډول هر ساکښ د مرګ څکونکی دی. سورة آل عمران 158 آیت وایي کل نفس ذائقة الموت، هر ساکښ د مرګ څکونکی دی. نو شهید هم د دنیا په احکامو کې مړ بلل کېږي، د جنازې لمونځ ورباندې کېږي، میراث یې تقسیمیږي، میرمن یې له عدت پوره کولو وروسته له بل چا سره واده کولی شي. د دنیا په احکامو کې بالکل هم مړ ورته ویل کېدای شي، هم د مړه احکام پر جاري کېږي. خو دا چې هلته قرآن کریم وایي تاسو مړه مه ورته اوسئ، هغه د هغه تبلیغاتي شکل باندې چې خلک ویل چې ژوند یې تباه شو، بس ژوند ختم شو، په هغه شکل مړ ورته ویل ناروا دي. ولنبلونکم او خامخا به ازمایي تاسې بشیء په څه شي من الخوف د ویرې والجوع او لوږې ونقص من الاموال او لږوالي د مالونو والانفس او ځانونو والثمرات او حاصلات وبشر الصابرین او زیری ورکړه صبر کوونکو ته الذین هغو ته اذا اصابتهم مصیبة چې کله ورسېږي دوی ته څه مصیبت قالو وایي دوی انا یقینا موږ لله د الله یو و انا او یقینا موږ الیه دته راجعون ګرځېدونکي یو. اولئک هغوی علیهم پر دوی صلوات من ربهم برکات د رب د دوی و رحمت او رحمت دی و اولئک او هغوی هم دا دوی المهتدون پر لاره سم دي. هرومرو به تاسو په څه ویرې لوږې او د مال ځان او حاصلاتو په کمښت او تاوان وازمایم. نو هغو صابرانو ته زیری ورکړه چې کله مصیبت ورسېږي وایي موږ د الله یو او د ده خواته ورتلونکي یو. پر هغوی د خپل رب لخوا برکتونه او رحمتونه دي او همدا دوی هدایت موندونکي دي. دغه آیت پر دین د ټینګښت بله طریقه ښیي چې هغه د الله لخوا ازموینه ده او په دې ازموینه کې هغو خلکو ته زیری دی چې په ازموینه کې په صبر کولو سره بریالي شي.